باچا ته دا جل راکې که نه او دا کلره قسم مې دې په ذاتي چې دله سبا کوم ځای ته وایي چې دله دوړم وایه راته ځای راته ښیه ګاډی به مې سبا نه دی سبا به مې یو ملګري ته ویلي چې ګاډی را دغه کړي ما ورپسې په خپله درځم په هر حالت کې زما یو خوږ رور دی هغه رانه وغوښتو چې په هر حالت کې ګله مالټه راته رایاده شوی زه به په خپله ورپسې راځم او په اوچ زوره درنه روړم 1 روپۍ هم درله نه درکوم ای ګل یو کار خو راله وکړه دا کوترې دلته پروت دی سټین دی چې دا نه راشي که نه پنشمنټ ورکوي نو وایي دا به داسې وایي دا به د مخ د وګوره وایي د غوږ ته به دا واچوه او یا یې د پوزې ته واچوه داسې نه دي اوزه زما د لایو نه د نه سړي بچیه بیا دې الله خیر وکړي بیا چاسې چالو کو زما دی که نه رحمت الله شاخیل پکې څوک شته شاخیل پته نشته یار نو شاخیل انور مانه دانه څه شو چې زما د پنشمنټ وکړي که نه ده څه ډرامه جوړه کړې ده دانه لاندې داسې به بیا نه تپلی شو نو زه به هم پټ یم پوه شوې که نه داسې طریقه نه ده یې ګوله دا ته ما چېرته کې دروغ ویلي دي نه نو بیا خو بس ووایې که مې زړه راغلی هله لاړو هلکه ته به وایي چې دا دی څه وایي انپیلا مسی جواو ریحان صحیح وایه دانه چېرته دی څوک یې ځان له راوستي بچه باز دی که نه راځي تا ته زما را ملګری داسې ښکاري او ته هم ورسره داسې ښکارې ما ته ملګری چې راشي که نه هسې دروغ ورته وایي باچا وایي چې ما ته به زه د شپې په 1 بجه ټلیفون وکړي چې باچا ټوشي پیپر ختم دی خدایه توبه خدایه توبه کور ته لګیا دی مړه وړو ورته اوس ټلیفون وکړو ښه 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 د غونډه ورځ د سهار چې دی چې پرون وده شوی و نو اوس مازدیګر به 5 بجې راپاڅېده بیا بار ووته بیا هلته هوټل ته لاړو په خیال یې کړی تا چې ما یې سبا به د بنو ګل ته راځي او زه نه تلم هلته زه ستا د وجې لاړم اورې ما ته به راځې نو چې تاسو تلئ او ټیم به مو ما ته دا پیدا مې د زهر شي خبره واوره چې هغه ته مې وویل 5 شپږ پیرې مې رابطه دې ورسره کړې ده وایي چېرته تلې ده بس پوه شه اوس دروغ وایي زه چېرته هم نه وتلې زه کور غول خوري زه چېرته هم نه یم وتلې زه کور یم ډېرې ته بغیر جیم ها ډېرې ده دا ده ته ویلي چې زه لاړم ډېرې ته نه قسم دی که دا مې ورته زه تللی نه یم زه صرف رولې ته تللی یم بس نور چېرته هم نه یم تللی دا خو ډېر منافق دی باچا دا دانه چیرې ده